نو پدې سیز باندې تاسو ګورا سو کوي تجربه ور باندې وکيو چې کم وخت اولګا تا ته اولګي د نو خوراک وکا مونږ او تاسو د اولګي د حالت کې خوراک نه بلکې مونږ او تاسو عادتن خوراک کو د سحر ناشته به خامخا کو کزلم کیږي او کنه کیږي وګیم او کنه یم خو خوراک بکوم ناشته بکوم بیا د غرمې روټي بیا دغه سی ورپسې د مازیګر چای وغیرہ او بیا د ماخام خوراک او بیا د سملاسو په ټیم کې خوراکونه نو دا ټول مونږ او تاسو د ضرورت په بنیاد باندې نه دي بلکې دا د عادت په بنیاد باندې دي نو دې ته بسیار خوري ویلې کیږي نو بسیار خوري نه د پکار د هغه نقصانات ډیر دي بیا انسان باندې مختلفی بیماریاں چې ده هغه حمله کوي بسیار خور انسان چې کم وی په هغه کې یو مرض را پیدا کیږي چې دا ډیر خطرناک مرض دی دته نسیان وایي مونږ او تاسو ورته هیر وایو د دې لپاره مختلف اسباب دي چې دا نسیان او دا هیر انسان کې ولې را پیدا کیږي نو یو سبب پکې زیات خوراک کول دي کم سړی چې زیات خوراک کوي نو په د باندې نسیان غالب کیږي دا هیر ور باندې غالب کیږي تب ورته خبرو کې هغه بچ نه هیروي یا کور کې به ورته سوداګان یاد کی دو درې بازار ته چلاړ شي ټوله ته نه هیري یو نیمه ورته یادې باقی ته نه هیري شي وي نو بیا چې کور تراشي او سودای نه وروړي الکه دا شیز مې ورته یاد کړه ولې دې راونړ نو بس دا ولې باندې بیا جنگ شروع شي نو دا نسیان چې غالب کیږي او د نسیان دا مرض چې را پیدا کیږي نو دا بسیار خور انسان کې هغه نه بیا خپل خبره هېري چې ما سویلی دی او یا راته چا سویلی دی نو د زیات خوراک نه بزان ساتي کم سړی چې زیات خوراک کوي نو ما درته ویلو چې هغه باندې سراځي خوب زیات راځي چې کم سړی زیات خوراک کوي دله به زیات خوب ورځي داسې هم پکې شته چې په لاره باندې ځي هغه ودوي او داسې هم لیدلې دي ګاډي ته ناست وي اوده شوی ګوره بارچه ور خوشی که بیا نو دا د زیات خوراک اثرات وي نو دی همیشه په خوب کی وي نو دی جسمنم اودوي او بیا ذهننم اودوي دل خوب ورزی خوبونه کوي نو دغه زیات خوبونو اثر په دماغ باندې راشي په ذهن باندې راشي نو کله کله د دماغم بیا اودشي بیا وها ورته چغې نه را پاسي گیټ خو ورپسې وباسه هم را پانسي داسې پوخ اودشي نو دا خوبونه چې راځي دا د خوراک د وجه نه چې کله زیات خوراک کی نو سا جسم چې اودوي نو ذهن دم اودشي او کله چې په ذهن باندې خوب رااله استاد ذهن چې دا تازه او حشاش او بشاش نو په د باندې د خوب اثرات وو نو په دې سره انسان کې یو مرض را پیدا کیږي چې هغه ته نسیان او هیر ویل کیږي نو دا هیر په غالب شي نو بیا ډیر د شریعت کارونه هم تینا خطا کیږي او دا کرنګي دنیاوی امور کوم تینا کمی او زیاتی راځي او د دین او د شریعت خبرم بیا په ذهن کې نه کینی ګورا هغه ذهن نو واپس اوزي اول خو په ذهن کې دن کېږي نه ذهن اوده ده الکه اوده سړی په خبره باندې پوي ها نه اوده سړی په خبره نه پويږي اوس یو سړی اوده او ته ورته تقریر کاوه کنه هیڅ اثر پم نه کی لکه دیوال ته چې لګي آیا سنډا ته لګیاي هیڅ اثر هم نه کوي
نو دغه رنګ دماغ ودوي نو دغه خبره بیا په دې دماغو کې دننه کېږي نه او دغه د هیرې مرض پکې راسیوا شي بیا دې په خپل هم په خبره نه پوهېږي او بل به هم په خبره باندې نشي پوهولی او چې کم سړی کم خوراک کوي نو دا همیشه ویښ وي او د ده ذهن هم ویښ وي نو د ده دا میموري چې کومه ده دا انتهایی تیزی د بل په پوهولو کې هم کار کوي او خپل هم ورباندې پوهېږي نو دې وجې نه زمونږ علماو لیکلي دي چې د دین کم طلبا دي دینی طلبا دوی ته پکار دي چې دی خوراک او سکاک دا په اعتدال سره وکړي یعنی کم خوراک وکړي او تاسو ګورئ مدارسو کې دننه چې کم طلبا پاتې کیږي نو د هغوی خوراک کم هم وي او په ټیم باندې چې کم ټیم کې ضرورت وي هغه ټیم خوراک ملاویږي نو هغوی د هغې طلباو په نسبت باندې چې هغوی د کور نه مدرسې ته ځي بیا کور ته واپس راځي نو دغه د مدرسې اوسیدونکي طلبا د هغوی نه تکړن وي او د هغوی ذهن هم تیز وي او دغه طلباو کې کمال هم زیات وي نو علماء کرام لیکي طلباو دپاره پکار دي چې دوی دې کم خوراک وکړي نو چې خوراک یې کم وکړه خوب به ورله نه ورځي نو دی بیا کتاب کتی شي دی مطالعه کولی شي په کتاب باندې بیا پوهیږي کتاب بیا حل کولی شي نو څه به دی په خپله باندې حل کړي او څه به سهار د استاد نه واوري نو دی به ډېره نفع حاصله کړي